اوكي بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو د پاور پوینټ لومړنۍ کلاس دی دلته به راشو لومړی به تېنه هغه تیوري ووایو صحیح ده ډېر ځای مو هم تېنه دا تیوري ویلې وه صحیح ده چې په دې کې موږ تېر ځلې هم هماغه مخکینۍ خبرې راغلي چې what is Microsoft چې دی وایي Microsoft is one of the largest technology company in the world founded by Bill Gates in Powell Island in 1975 دا مایکروسافت د یو تر ټولو غټه د ټیکنالوژي کمپنی ده چې د بیل ګیټس او د پاول آیلند نو خاص په 1915 کال کې څنګه شوی و جوړه شوی و it is known for developing a wide range of software products وای دا د دې وجه نه مشهور چې ډیر زیات سافټویر محصولات د لري سرویسز خدمات لري ان هارډویر او کوم هارد پرځي چې دا لري د فلیگشپ پروډکټ being the operating system وای ډیر زیات مشهور پروډکټ چې هغه سره چې operating system windows operating system استعمالو کنه دا ډیر سره why the name Microsoft why دوی دې ته Microsoft ورکړی وای the name Microsoft is the combination of two words وای دا د دوه لغتونو شری مجموعه ده micro computer and software دا Microsoft دوه لغتونو څخه اخیستل شوی چې micro computer او software micro computer څه ته ویل کیږي why refers to the earlier personal computer that Microsoft initially targeted وای هغه مخکینی یا اولنی چې کوم چې شول سره د کمپیوټر وی چې Microsoft اول ځل باندې جوړ کړی یا کار یې کړو شو software څه ته ویل کیږي why refer to the program that run on these کمپیوټر چې هغه پروګرامونو ته ریفر یا یو طرف ته یو اشاره ده یا یو اشاره غوندې ورته کوي چې هغه سافټویر چې په دې کمپیوټر کې استعمال شوی دي صحیح شو here are some key points about Microsoft واره کې some key points درته دا چې Windows operating system most widely used operating system for personal computer ګوره موږ تاسو Windows operating system استعمالو کنه Windows مې وکړه صحیح شو دا موږ د Microsoft ته کوم دی دا د Microsoft دا کومه کمپنی دا Microsoft سافټویر پروډکټ کوم یو دی لکه ورډ ایکسل پاور پوینټ آوټلاک مایکروسافټ ایج مایکروسافټ ټیمز دا څه ټول شي د مایکروسافټ افیس دي صحیح شو د مایکروسافټ کمپنی دي او ټول مایکروسافټ افیس کې راځي ورډ دی ایکسل دی پاور پوینټ دی دا موږ ویل دي کنه پاور پوینټ اوس وای ایکسل او ورډ متینو ویل دي وای کنه وای what is Microsoft Office Microsoft Office څه شي دی وای they are product developed by Microsoft وای هغه پروډکټ چې موږ سره یا محصولات دي چې چالو خاصه جوړ شوی دي د مایکروسافټ څخه to help users create document چې سره مرسته کوي د یوزر استعمالونکو سره create document چې document جوړ کی spreadsheet څه ویل کیږي د ایکسل ورګه ته ویل کیږي spreadsheet صحیح شو بل چې کنه presentation email and بل چې شیټ ورکه ته کی ورک شیټ هغه ته ویل کیږي بیا سمره ایمیل ان ډیټابیس دا موږ سره څنګه کوي ډیولپ کوي یا جوړوي موږ سره it includes popular application like word په دې کې مشهور اپلیکیشن لکه word excel powerpoint نو ټوک دا ټول کې موجود دي word ورسره متنه وایي powerpoint نه وسپایو version of MS Office د MS Office version کوم دی Microsoft Office 95 دا موږ سره لومړنی راغلی چې 1995 کې راغلی 97 پښپاګنه 1999 کې راغلی 2000 1999 کې راغلی XP 2001 کې راغلی 2003 کې راغلی Microsoft Office شو او 2007 دا په 2006 کې راغلی او بل چې دی کنه 10 په 2010 کې راغلی 2013 کې راغلی 2016 په 2015 کې راغلی 19 په څو کې راغلی 2018 کې 2021 سره په 2021 کې راغلی 21 کې راغلی نو موږ کوم یو نه وایو 2021 صحیح شو what is PowerPoint why PowerPoint څه شي دی سیدا زبره شما د دې نه بعد پوینټر هایلایټ په دې نه انکما was the PowerPoint موږ سره دی شي why it is developed by MS Office دا MS سره پارستند دی د مایکروسافت آفرین وای دا د مایکروسافت اپس له خاصه څنګه شوی دی ډیولپ شوی جوړ شوی دی وای it is used to show information دا سره پر اسمانه چې معلومات وخی شوږي معلومات وخی information is shown in slide information به تیش کې خودل کیږي په سلایډونو کې خودل کیږي چې د پریزنټ چې موږ سره د پاور پوینټ یوې ورکه تصویر کې یو پیج تا سلایډ ویل کیږي ورته صحیح شو نو معلومات مبتخی او معلومات په چیش کې را سره خی په سلایډ کې را سره خی ګوره پوره تعریف دل تر سره وای PowerPoint is a program of Microsoft Office PowerPoint د یو Microsoft Office program دی which is used for presentation چې سره لپاره استعمالېږي presentation لپاره presentation پیژنې کنه چې تاسو یو څه معلومات ورکوي یو کوم موضوع تشریح کوي نو هغه تاسو به چی څه استفاده کوي د PowerPoint څخه and animation او د animation هم درته وسوایم اسکال PowerPoint شری موږ سره PowerPoint دی سره ډیر څه نومه PowerPoint we use for presentation ګوره word document لپاره استعمال دی documentation لپاره excel لپاره calculation لپاره او PowerPoint او presentation لپاره استعمالېږي سره
what is presentation presentation why it is a way of explaining ideas why دا داس لاره چې تاسو چې کوی خپل نظریه څنګه کوی explain کوی دی باندې پیږي کوم څه کوی why it uses slides چې استعمالوي slide را سره استعمال slide نو پیژنې کنه چې وز PowerPoint ورکه ته slide ویل کی او د excel ته sheet ویل کی چې شو worksheet او بر مقصد د document ورته ویل سمرا text په دې it uses text slides in images or چې استعمالوي images sorry to give a detailed summary of some data is called a presentation where to give chiwarki a detail yo pura summary khulasa of some data this data is called presentation کله چې داسې یو دقیق معلومات د یو ډیټا په باره کې ورکړي هغه تصویر کیږي presentation دقیق معلومات د یو موضوع په اړه ورکولو ته presentation ویل کیږي one page of presentation is called slide the presentation یو ورک تصویر کیږي slide ورته ویل کیږي دی باندې پیږي کنه what was چې کنه animation موږ دا تصویر چې دا د presentation او د animation پر اسمه was animation شری و animation move text or image when moves په animation کې دغه text چې کوم دی او image به څنګه کوي move حرکت بکوي رسره چې بکوي رسره حرکت بکوي و used to catch attention دا سره پر استعمالېږي توجه جلبولو ته چې شي لپاره توجه مولي ویل کنه نو هغه ته څنګه کی و توجه را سره جلبي سمرا way to move a text یو text څنګه کی move کی حرکت ورکی object یا یو څه picture or something else تصویران یا نور څنګه کی حرکت ورکی دا خپل ډول باندې څنګه کی حرکت ورکی from one place to another place is called animation یو ځای نه بل ځای ته لکه for example animation دی کنه دا ته شو دي ځکه نه کنه دا په داسې ډول باندې روان یا text دی ځای ته راځي دې ځای نه بیا روان دي ځای ته راځي دا animation شو سره uses of PowerPoint the PowerPoint استعمال زینه چیرته استعمالېږي teaching students کله چې شاګردانو تدریس کوي هم په چین څخه استفاده کولای شي PowerPoint ډیر مهمه برخه ده PowerPoint ګره PowerPoint ډیر مهم دی مشره give speech کله چې تاسو speech ورکوي نو چې څه استفاده کوي PowerPoint څخه چې تاسو هغه معلومات په چین کې سره برابر وي په سلایډونو کې کنه PowerPoint کې سره برابر وي PowerPoint ګره په نړیواله سطح باندې استعمالېږي کله چې یو څوک speech ورکوي کله چې یو څوک for example teaching کوي نو ټول ځینو کې چې استعمالېږي PowerPoint استعمالېږي business meetings دا business چې کوم meetings وي هغه کې هم څنګه کېږي دا سره استعمالېږي صحیح شو په دې باندې لکه فور ایگزامپل یو خپل کارمندانو ته خبره کوي نو ګوري سلاید کې تاسو هغه ځان سره جوړوي سیمینارز اند ټریننګز سیمینارونو کې هم استعمالېږي او ټریننګ چې تاسو څوک ټرین کوي هغه هم استعمالېږي parts of PowerPoint slide the PowerPoint slide څه تاسو پیژنئ کوم څه PowerPoint ورکه ده چې برکه وای ټایټل دی پکې ټیکسټ راځي پکې کنټینټ ایمیج راځي او بیک گراوند دی پکې صحیح شو دای پارت دی سره what is title slide دلته مو یې لیکل چې ټایټل دی دا ټایټل slide څه ورکی وای first slide of presentation the PowerPoint دی مو سره شو یا presentation هغه لومړنی slide چې تاسو جوړ کړی وي هغه تصویر کیږي په ټایټل slide ورکیږي choose topic name دلته تاسو ټاپک نوم خي ته به اول کې وای کنه چې تبارک په پریزنټیشن د ټنسز مبارک ورکړي یا بل کومه مهمه موضوع را البته بتلی کې چې ټنسز څوک بای کوم د دغه خاصه انستراکټر لارښود چې مې دادې مشره سې شو نمبر او داشن هم تاسو بیا کې چولې شو فارمل زینو کې سمرا why choose topics name the topic چې شیخه مشره نوم را سره خیر topic شیخه نوم په دې اوله پیج په ټایټل سلایډ کې مشره شي ویل topic نوم به سره شو presenter name دا خبر مې ټوپ لګنه چې څوک یې وړاندې کوي دا غوونه بوي او creates first impression دا سره پر اسمه چې تاسو هغه لومړنی تاثیر څنګه کی جوړ کړئ سره نو دا زموږ PowerPoint سې شو د PowerPoint باره کې مشکل لري نو دا زموږ PowerPoint ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به پریکټیکل ورپسې ورشو خو خاله نن به هم دومره بس نیکسټ کلاس ان شاء الله پریکټیکل وای مشکل هم لري